دیتا مینه اطاعت او تابعداري ته وای. نو هغه الګ ته رسول الله مبارک فرمای ویلال شو پلار ملک سر راوړه پته به ولګي چې مینه شته که نشته. هغه منډه کړې تورې له کړس ورکړه وی حضرت دلته ودرېږه لږ ساعت پس به زما د پلار سر ستا د خپو کې پروت دی. دې ته مینه وایي چې غری وال رسول الله مبارک اواز ورکړه ته دلته راشه بچې مونږ په چا پلاران نه وجنو د پلار به قدر کې عزت به کې احترام به کې مونږ پلار ته مې صرف کتې بس په مینه کې ته رښتونې او د قسم د صحابو دا کړي. بدر کې عبدالرحمن د حضرت ابوبکر زوی کافرو سره دی مبارزه شروع شوه یو په یو جنګېدل مسلمان به راووت کافرو له به چلنج ورکړه څوک شته یو کس به وله راووت جنګ به وشو یو به پکې مړ شو کافر به راووت مسلمان ته به ودرېد څوک شته چې مقابلې له راوځي عبدالرحمن راغی چې راغی د مسلمانانو مخې ته اواز یې وکړه هل من مبارزن څوک بهادر شته میدان ته وتونکي چې ماله راوځي حضرت ابوبکر د زوی اواز پیژندلی کېږي وی لکه دا د ما د زوی د عبدالرحمن اواز نه دی وی ولې نه دی وی درلم دې ته ایمان وی رسول الله مبارک د مټه ونیوه ابوبکر ته به نوځې بل سړی به وځي والله که صحابه د الله دپاره او د دین او د اسلام دپاره نه پلار پیژنده او نه زوی پیژنده او دا زوی چې کله مسلمان شو نو یو ځل ورته وی بابا وی د تورې لاندې مې راغلی وې غزار مې د باندې کو خو چې مې وکتل بابا ته وې نو توره مې در نه اوچته کړه وی بچې که دغه وخت زما د تورې لاندې راغلی وې او ما ته پته وه چې دا مې زوی دی قسم په خدای چې د اسلام دپاره مې قربانولی. رسول الله مبارک راغی مدینې شریفې ته هلک کور ته لاړ څو ورځې پسې تپوس وکړه هلکه یو هلک و طلحې نوم و زه چې د قبا نه راتلم ما سره ډېره مینه کوله هغه هلک نه ښکاري چا ورته وی حضرت هغه خو چې حقه تا نه تلې نه جوړه شوی دی بیمار دی وی دی چې دو تپوس یې کوه رسول الله مبارک سره د ملګرو تپوس ته ورغی دا هلک طلحه ابن برا دی غریب په خپل بستر باندې پروت و بیمار اوس هم د هغه کور د قبا نه لږ یو پټې قبلې ته لاړ شي ښي طرف ته نو هغې باندې یو جومات دی مسجد بنو نیف ورته وي مسجد بنو نیف دا هم په هغه ځای جوړ دی چې کوم د کور بس د دیوالونو یې صرف چت پې نشته چې ورغې حضور پاک ور مخامخ شو دی لږ ډېرو جړل سلګی ووالی حضور پاک تسلی ورکړه وی طلحه بچې مه جاړه الله به دې جوړ کړي وی نه د الله رسوله په دې نه یم چې زه به مړ شم دا خو چې څه مقرره ایمه جاړم په دې چې زما تا سره ډېره زیاته مینه ده ته چې مې ولیدل مینه نوره زیاته شوه نو ما هلکې دا فیصله وکړه چې زه به تا نه نه خوځم ستا په سپلی به ګرځم ستا پیزار به ګرځم او ستا خدمت به کوم جاړم په دې چې مړ به شم او دا ارمانونه به قبر ته یوسم ستا خدمت به ونه کوم. رسول الله مبارک تسلی ورکړه خو چې بار راووت نو صحابه ته وی داسې معلومیږي لکه د طلحه غریب په دې بیمارۍ کې مري نو که دې وفات شو نو جنازه به پې زه کوم ما به خبروی چې څنګه حضور پاک لاړ ده تپوس وکړه وی رسول الله مبارک ادې پوه شو څه فرمایه ورې پام کوئ زما جنازې له رسول الله مبارک راونغوانه هلکه جنازه څومره قیمتي ده چې پیغمبر مبارک د چوکې حضور پاک فرمایي زما د جنازې د وجې نه الله په قبر کې رڼا پیدا کوي لیکن څه وایي مینه دې ته وایي وی پام کوئ حضور پاک راونغوانه وی په لاره د یهودیانو کورونه دي اسې نه پتلو یا راتلو کې حضور پاک ته څوک نقصان ونه رسوي او اتفاق ته وګوره په هغه شپه وفات شو صحابه حضور پاک خبر نه کو سارے تپوس په دغه طلحه معلومات وی خو صاحب بیګا وفات شوی دی وی جنازه به کلی وی خو موږ دفن کړی دی وی تاسو ته معنی وی چې ما ته به وایې جنازه به پې زه کوم وی حضرت هغه وصیت وکړه چې په لاره د کافرانو یهودیانو کورونه دي هسې نه پتلو راتلو کې رسول الله مبارک د څوک تکلیف ونه رسوي مې خبره وی الله اکبر صاحب
رسول الله مبارک وی ځای چې ځو ورله لاړ او په قبر یې وله جنازه وکړه. دا د پیغمبر په خصوصیاتو کې ده. او یو دوا یې وکړه، قسم دې که داسې دعا د پیغمبر مبارک هره دعا قیمتي ده، خو دا عاشقانه دعا ده چې قبر ته ودرېد څه دعا کوي؟ اللهم الق طلحه بحيث تضحك الیه وهو يضحك الیه. یا الله دې طلحه بچي ته داسې ملاقات ور نصیب کا، دې بچي سره داسې ملاقات وکا. یا الله دې ما بچی لا دې ما امتی لا داسې ملاقات ورکا. الله چې ته دته خاندې او دې تا ته خاندي. دا د مینې او د پیغمبر د تابعدارۍ انجام. نو حضور پاک سره مینه وکړو، خو کومه مینه؟ تابعدارۍ والا مینه. د حضور پاک تابعداري وکړو، ښکلي اخلاق د پیغمبر به خپلو. زمارونو به سخیري او دوه ټکي ویم، په دې به عمل کوو که خیر انشاءالله. یو به مونږ د پیغمبر په شان ښکلي اخلاق لرو، یو بل سره جنگ جګړې دا به نه کوو که خیري. داسې ده که نه ده؟ د مشرانو قدر به کوو، کشرانو سره مینه به کوو، د دین او د اسلام دپاره به محنت او مشقت به کوو، عالمانو قدر به کوو، د مدرسو قدر به کوو، او یو بل سره به د محبت او د مینې او د اتفاق ژوند تېروو. یو بل پسې کنځل سپکې بدرد، خصوصا په دې فیسبوکونو په دې نیټ یو پسې لګی بل پسې لګی. دا ګناه ده، ناروا دي، حرام دي. یو بل سره د مینې د محبت د خلوص نیت مینه به کوو، او یو د رسول الله مبارک او د الله تابعداري به کوو انشاءالله. کوو به که نه؟ د سیرت د جلسې نه به دا فایده اخلو چې حضور پاک سره مینه او د پیغمبر تابعداري، او په دې به مو څوک پوهیږي؟ عالمان صاحبان د عالمانو قدر او احترام او عزت بکو. باخره کې بیا ویما محمد کاشف صاحب چې دا کم محنت وکړو، خواري وکړه او دا جلسه جوړه کړه، ټول به د سره تعاون کوي که خیر انشاءالله. ولې؟ پیغمبر مو مبارک شریک دی زمونږ، د هغه سیرت زمونږ ستاسو د ټولو دپاره دی. نو دا به خپله جلسه ګڼئ، د سره به تعاون کوئ، او کال په کال به انشاءالله همدغه رنګې د پیغمبر مبارک د سیرت او د هغه په شان کې دغسې اجتماع کوئ، شوق سره به راځئ، او د دې نه به دا مقصد وړئ چې موږ د پیغمبر مبارک عظمت، د هغه محبت خپل کو، او د رسول الله مبارک اتباع او تابعداري وکړو. الله دې تاسو ټول خوشحاله کړي. کاشف صاحب له الله د دواړو جهانو خیر ورکړي، برکتونه ورکړي. چې چا ور سره دې پروګرام کې مینه تعاون کړی دا، الله غیرم برکت ورکړي. د خپل ملک ته دعا وکړئ، الله زموږ د دې ملک حفاظت وکړي. خدای دا ملکم د الله د ټولو مسلمانانو اتفاق نصیب کړي، او دا ملکم د قرآن او د سنت پر رڼا باندې آباد کړي، په شریعت آباد کړي او په قرآن آباد کړي. راغلی مسلمانان چې څومره دي، الله په دنیا او په دین خوشحاله کړي.